کولالي یا د خټو لوښي په ننګرهار کې نه یوازې د ورځني ژوند لپاره کارول کېږي بلکې د کلتوري میراث یوه برخه هم ګڼل کېږي. په ننګرهار ولایت کې د کولالي هنر لا هم د پخوا په څېر روان دی او یو شمېر خلک له خټینو لوښو څخه استفاده کوي. محمد طیب چې اصلاً کې د ننګرهار پوهنتون څخه فارغ شوی خو 12 کاله کېږي چې په یاد ولایت کې د خټینو لوښو د جوړولو کار کوي او وایي چې کارونه یې د پخوا په پرتله یو څه ټکني شوي، خو اوس هم ځینې کلیوالي خلک له دې لوښو سره مینه لري او د اخیستلو لپاره یې راځي. زما تقریبا 12 کاله د دې کارخانه وشو او 3 کاله همالته کور کې هم کار کول. اول سر کې چې اسلامي امارت راغی او څو میاشتې لږ ذره ځنډ و او ضعیف و، اوس په دې 2 کاله کې شکر انشاءالله کاروبار ښه شوی دی او ورځ پکې تېرېږي انډیواله خرچه مرچه د جیب او کور خرچه پکې وځي. نوموړی په خپل کاري ځای کې د خټینو لوښو بېلابېل ډولونه لري تر څو خلک له هغو څخه استفاده وکړي. چې زر سیز ځان ته سیزن لري. ها اوس دې وخت کې چې دا باتوتیانو منګي شو، د ګلدانۍ سیزن ده، بس تنورونه دي، جګ دي، ترموز دي، اوبو دي، قورتمال دی، دا سیزونه دي اوس سیزن یې ده. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني عصر کې د خټینو لوښو رواج تر ډېره له منځه تللی، خو یو شمېر خلک لا هم له همدې لوښو څخه استفاده کوي. اوس په داسې وخت ده چې مثال د خبرې هر شی وتېږي نو دې کې به بعضې پخوانی خلک اوس هم همدې کې اوبه څښي، هم ډوډۍ په همدې خوري، هم هر کار په همدې کوي، په کټوۍ پوهې کې هر شی په همدې کوي. که څه هم په اوسني وخت کې د اوبو لپاره بېلابېلې وسیلې موجودې دي، خو لا هم په کلیوالي سیمو کې له دغو منګیو څخه د اوبو ساتلو لپاره استفاده کېږي. عصمت الله وصال، ننګرهار.